السلام علیکم. خو ګمرګرو یو داسې اپلیکیشن مې درلولی چې په دې کې به تاسو ته ډېر زیات مختلف پریمونه میلاو شي او دې پریمونو کې تاسو خپل تصویرونه په یو کلیک سره لګولی شي او ځان له پې ښایسته ښایسته تصویرونه جوړولی شي. څنګه چې تاسو ته زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې دا څومره زیات پریمونه دي، په دې کې چې دا نور تصویرونه لګېدلي تاسو ته ښکاري، نو په دې ځایونو کې تاسو خپل تصویرونه لګولی شي بالکل په یو کلیک سره. په دې اپلیکیشن کې به تاسو ته ډېر زیات مختلف پریمونه میلاو شي، یعنې تاسو ته به سنګل فریمز په دې کې هم میلاو شي، ډبل فریمز ورسره ګریټینګز، کالج، شیپس تاسو ته ښکاري. داسې مختلف سیزونه پکې تاسو ته میلاو شي. په دې ټولو کې تاسو ته ښکاري تاسو پکې خپل تصویرونه لګولی شي او له ځان دپاره ښایسته تصویرونه تاسو په دې کې جوړولی شي. نو دا کوم یو اپلیکیشن دی، څنګه په دې کې تاسو تصویرونه لګوئ، ټوله طریقه د درښیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتونې سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ، بیا به زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو بیا تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. خو ګمرګرو دا اپلیکیشن د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د دې ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، سمپل دا به دا رقم اوپن کړئ. فرسټ اف آل که تاسو سنګل فریم یوز کوئ، یعنې تاسو صرف خپل تصویرونه په فریمونو کې لګوئ، په دې کې به صرف تاسو ته یو فریمز میلاو شي. تاسو ته ښکاري په دې کې تاسو خپل تصویرونه ته لګولی شي، د یو تصویر ته لګولو ځای کې تاسو ته میلاو شي. که زه وغواړم چې دلته په یو فریم کې خپل تصویر ولګوم، زه به څه وکړم، سمپل په هغه فریم باندې به کلیک واخلم، هغه به دننه ماته اوپن شي. بیا زه دلته د خپل ګیلري نه تصویر رااخیستلی شم او په دې کې لګولی شم. تاسو ته ښکاري لاندې دا څومره زیات فریمونه دي، ټول به تاسو ته شو شي. تاسو په دې کې خپل تصویر څنګه لګوئ، د هغې لپاره سمپل تاسو ته ښکاري ایډ ایمیج، دا تاسو له په سکرین باندې کوم اپشن ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ، ډایرکټلی به ستاسو ګیلري اوپن شي. د خپل ګیلري نه به تاسو هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم تصویر چې تاسو دغلته لګول غواړئ. نو زه به سمپل خپل یو تصویر دغلته سلیکټ کړم، هغه به دغلته اټومیټیکلی ولګي. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې ما خپل تصویر ولګو، څومره مزهناک او څومره زبردست فریم دې ته ولګېده. که تاسو دا فریم خوښ نه وي، بیا ستاسو تصویر پکې صحیح نه ښکاري، سمپل لاندې به په فریمز باندې کلیک کړئ، هلته به دغه ټول فریمونه تاسو ته شو شي. تاسو پکې بل یو فریم هم سلیکټ کولی شي او بیا دا فریم تاسو او دغه تصویر په خپل موبایل کې سیو کولی شي. تاسو ته ځان له یو کاغذ والا تصویر هم په بازار کې دا شان په یو پرنټ والا باندې جوړولی شي. تاسو ته ښکاري ډېر زیات مزهناک او ډېر زیات ښایسته تصویر به هغه راځي. که تاسو غواړئ چې دې باندې لیکل د پاسه وکړئ، خپل نوم پرې ولګئ، د هغې لپاره سمپل تاسو ته ښکاري ټیکسټ اپشن تاسو کولی شي. نور افیکټس پکې تاسو هم کولی شي، ایډجسټمنټ پکې تاسو هم کولی شي، یعنې که تاسو پرې رڼا سیوا کول غواړئ، کمول غواړئ، تاسو ته ښکاري برایټنس تاسو کمول تیزول غواړئ، دا ټول اپشن په دې کې شته، تاسو انجوی کولی شي. ورسره داسې که تاسو نور په دې کې وګورئ، نور پکې هم ډېر زیات مختلف څیزونه دي، تاسو په دې کې ځان نه ډېر ښایسته تصویرونه جوړولی شي. داسې که تاسو په دې کې نور دلته لاندې لاړ شئ، ډبل فریم به پکې تاسو ته هم میلاو شي، یعنې که تاسو د خپل ملګرو تصویرونه ځان سره لګوئ، هغه تاسو هم دلته لګولی شي. دې نه وغیره که تاسو په دې کې نور وګورئ، ګریټینګز به هم تاسو ته په دې کې میلاو شي. تاسو ته ښکاري څومره زبردست، یعنې په دې باندې تاسو ته ښکاري هیپي انډیپنډنس ډے یا داسې نور ډېر زیات مختلف څیزونه پرې لیکلي دي او دا ټول تاسو په دې کې مطلب خپل تصویرونه پکې لګولی شي. تاسو ته ښکاري څومره زیات فریمونه دي، په یو کلیک باندې دا ټول تاسو استعمالولی شي. د دې نه وغیره په دې اپلیکیشن کې کالج به تاسو ته هم میلاو شي، یعنې په دې کې تاسو خپل 2-3 تصویرونه یو ځای کولی شي، د خپل ملګرو خپل تصویرونه راټول پکې تاسو لګولی شي. که زه تاسو ته د یو اپلیکیشن د دې یو اپشن طریقه درښیم، نو ویډیو به ډېرې زیاته غټه شي. نو زه تاسو ته لږه لږه طریقه درښیم، تاسو په خپله ټرای کولی شئ، ډېره زیاته اسانه طریقه ده. که زه په شیپس باندې کلیک کړم، تاسو ته ښکاري په دې کې به دننه مختلف شکلونه ماته میلاو شي او زه به دا کې هم خپل تصویرونه لګولی شم. دا شان که زه په دې اپشن باندې کلیک کړم، تاسو ته ښکاري کوم پیپ والا اپشن چې دی، په دې کې به هم دننه ماته ډېر زیات مختلف څیزونه میلاو شي. تاسو ته ښکاري دا د ګاډي یوه شیشه ده، که زه غواړم په دې کې خپل تصویر ولګوم، نو زه به سمپل خپل تصویر دلته سلیکټ کړم، اټومیټیکلی به دا هلته ولګي. زه تاسو ته ښیم، تاسو ته ښکاري دا هلته ولګېده، څومره زبردست څومره ښایسته تصویر د دې نه جوړ شو. ښه، بیا به تاسو خپل تصویر سیو کوئ، څنګه د هغې لپاره به سمپل لاندې کلیک واخلئ په سیو باندې او په یو کلیک باندې به دغه ستاسو تصویر په ګیلري کې سیو شي. نو خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل تصویرونو ته ښایسته فریمونه ولګوئ، زبردست تصویرونه ځان له ایډیټ کړئ. امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو هم خوښه شوې د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.